تعلیم الاسلام رادیو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام په دې ټول امت کې تر صدیق اکبر لوی ولی لوی پیر لوی بزرگ نه ده تیر سوی. دا ما مخکم در ټول چې صدیق اکبر را دي خواته د امت د ټولو ولیانو ولایت سره یو ځای کې د ټولو بزرگانو بزرگی سره یو ځای کې د صدیق اکبر مقام ته نه رسیږي. دا د ټولو دا داسې ولی لیکن شیخ عبید الرحمن عزیزی او ته دلته هر چاته ثابته یې چې فلانی په مکه شریفه کې لمونځ کوي فلانی په مکه شریفه کې فلانی لمونځ کوي. دا چې ورته ووایې یو چاس ته ووایې چې هلکه دا خبرې مه کوه وایه دا خو ګوره دغه د ملک نظام یو سړی چلولی شي موږ وایه باچا به لري وزیر به لري مشاور به لري پارلمان به لري والی به لري ولسوال به لري یو سړی نشي کولی دا وای نو بس د الله باچي هم دغه یو یې نشي کولی هایه دا ګوره دا قیاس فاسد ده دا کار شیطان کړی ده. ولأغدلن خامخا به زه بې لارې کوم هم دی داسې په دې قیاس فاسد خلق خطا کوي. دا زما او ستا په ټولنه کې اوس دا تقریرونه کېږي په دا اسلامي ټولنه کې. تر اوسه دا 1400 کاله بعد دا قرآن درسیږي د پیغمبر لا تعد ولا تحصوا حدیث درسیږي. تر اوسه لا دا خبره باندې سر نه ده خلاصوی چې الله دا نظام چلوي که مخلوق چلوي. الله دې مخلوق ته احتیاج لري چې دا نظام په وچلوي. کله دا خبرې کوي داسې به واسطه جوړوي داسې به جوړوي دا ولې نو ښه ته باچا ته دغه ورتلی سه یا نه سه ورتلی څه به کوې خان صاحب به بیایې والي صاحب ته والي صاحب به دې وزیر ته معرفي کوي وزیر به دې مشاور ته بیا نو الله خو هم دغه بس نو دا ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفا. دا الله جل جلاله د مشرکینو قول نقل کړی. اوس خو چې په ډېر جرأت سره خبره وکړي د قرآن خو بیا ټاپې هم له دوی سره دي بیا به 200 خبرې پسې درکوي ولیان یې نه منل فلانه یې نه منئ فلانه یې زوی مړې ولیان خو ته نه منې د الله قدر دې نه وکئ ما قدر الله حق قدره د ولیانو قدر دې نه الله جل جلاله وایي دوی وایي دا مشرکین څه دي ما نعبدهم دی وای موږ د دې بتانو عبادت نه کوو الا خو یې بیا کوو لیقربنا چې نږدې کړي موږ الی الله الله ته زلفا نږدې کړه د دپاره چې الله ته نږدې کړي. 1400 کاله پر اسلام تېر شو ستا اوس همغه خبرې دي. شیطان ویل ولأغدلنهم په دغه فاسدو قیاسو باندې به ګمراه کله به دا په خیال کې ورکوم چې ملک یو سړی چلولی سي دی به ویاوم نو بس الله هم دلته ډېر له ځانه سره پیدا کړي. الله پارلمان لري الله مشاورین لري علامه ده دغه ته وایي شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک الله نه بخښي. الله دې موږ ته شرک امان راکړي. دا یو مهلکه ناجوړي ده له دې څخه بیا سړی جوړېږي هم نه الله وایي له دې نه جوړوم ان الله لا یغفر ان یشرک به. ګوره دا قرآن د خبرې موږ له ځانه نه کوو. تعلیم الاسلام رادیو.